د ننګرهار مرستیال والی د سپینغر په لمن کې د ډنګ شویو کورونو آبادولو په موخه له سیمو لیدنه وکړه. د ننګرهار مرستیال والی مولوي سعید احمد بنوري چې د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد، د کډوالو چارو رئیس حاجی باز محمد، د سپینغر ولسوال مولوي عمر یملتیا کوله 13 ورځ د سپینغر په لمن کې د ډنګ شویو کورونو آبادولو په موخه له بیلابیلو سیمو لیدنه وکړه. نو موړي د سپینغر په لمن کې د پرتو ولسوالیو له جملې د سپینغر او اچین ولسوالیو بیلابیلو سیمو کورونه ولیدل چې یرغلګرو او خوارجو له لوري ډنګ شوي. هغه له ډنګ شویو کورونو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې دلته له راتګ څخه موخه دا ده ترڅو مسؤلینو سره په همغږۍ ډیر ژر د دې کورونو بیا رغونه پیل کړي. دی وایي د یونیسیار ادارې ولایت مقام سره ژمنه کړې چې ډیر ژر به په دې سیمه کې سلګونه کورونه ورغوي. د خلکو ته کورونه جوړیږي چې باید کورونه د یونیسیار جوړي باید د خلکو ته جوړ شي او دوی سره مرسته وشي ځکه چې دوی په دغه تیر وخت ډیر زیات ځپېدلي دي. تقریبا ټول کورونه وران شوي دي. ټوله دره هم دغسې ده چې دلته د خلکو زراعتي ځمکې دا مکمل تخریب شوي دي، بندونه مکمل د منځه تللي دي. نو او همدارنګه د دوی ونې دا ختمې شوي دي، ځنګلونو ته هم نقصان رسېدلی دی. دغه دواړه رئیس صاحبان دوی د نږدې نه وګوري او د کوم پورې چې کوم یو کار مربوط وي نو چې ما خپلې مرضي سره دوی خبره وکړي او د خپل امکاناتو نه په کار اخیستو سره دوی د خلکو په مشکلاتو په حل کولو کې لاسنیوی وکړي. د کډوالو چارو رئیس حاجی باز محمد وویل چې سپینغر ولسوالۍ کې 80 سلنه کورونه په تیرو جګړو کې وران شوي دي او ډاډ یې وښوده چې کډوالو چارو وزارت به ډیر ژر په دې ولسوالۍ کې 315 کورونه آباد کړي. چې سپینغر لمنه 80% ځپېدلې او کورونه یې ټول بېځایه شوي دي، داخلي بېځایه شوي، باراني راغلي 80%. بیا د سپینغر اچین نازیان په رابطه ما خبره وکړه 315 کورونه ما ته دغه کړي چې دا په ننګرهار کې صاف کړه. په هغه لیست کې دا ما په ځای کړي او انشاءالله په راتلونکي لنډ وخت کې به دغه 315 کورونه موږ په دغه سپینغر لمن کې جوړ کړو. د سپینغر ولسوال مولوي عمر ویل چې په دې ولسوالۍ کې د بمونو مور او خوارجو تخریب له امله زرګونه کورونه ډنګ شوي او غوښتنه وکړه چې د رامنځته شوي امن له مخې باید دا کورونه بیرته جوړ او بې ځایه شوي کورنۍ خپلو مینو ته را انتقال شي. یقینا تر اوسه دې ته توجه نه ده شوې. تقریبا 1,500 تر 2,500 پورې کورونه دلته ټول تخریب دي. دا موږ چې کوم یو کور تاسو ته وښیو نمونې په شکل باندې دې نه بره ساحه چې ده دې غاړې ته پورې غاړه چې ده هغه ټوله ورانه ده. نو موږ غوښتنه هم دا ده، د ولس غوښتنه هم دا ده، عرایض هم شوي دي ډېر زیات. نو ټولو مؤسساتو نه او دارنګې د مشرتابه نه ټولو مشرانو نه موږ دا غوښتنه ده چې دغه ولس ته سپینغر ولسوالۍ ته ډېره توجه وکړي. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وویل چې چمتو دي د دې سیمې ځنګلونو اوبو لګولو سیستمونو او کرنې ودې په موخه کار وکړي، خو غوښتنه یې وکړه ترڅو ډنګ شوي کورونه جوړ او دلته بیا یو ځل په ټولو برخو کې ژوند عادي شي. د سپینغر په لمنه کې چې څومره ولسوالۍ دي د مختلفو تهدیداتو سره مخ دي چې یو په ټول هیوادونو کې وچکالي ده، دا منطقي هم ځپلي دي او د خلکو د پټي، د خلکو بندونه، د خلکو د بارې د پټي هم سره دغه کړي. نو انشاءالله چې زموږ د ولسونو سره دا وعده ده چې د خپلې وس او توان مطابق د امارت اسلامي چې څومره بودیجه ده د زراعت د وزارت د ننګرهار په بخش کې هغه به انشاءالله چې موږ په دې کې مصرفوو. د شینوارو څلورو ولسوالیو د روغتیايي کلستر مسؤل ډاکټر هجرت په دې سیمه کې د روغتیايي سهولتونو او اړتیاو په اړه معلومات وړاندې کړل او د لا ښې پاملرنې غوښتنه یې وکړه. همدا ډول د هغه ولسوالي سپینغر چې په دې کې د لومړي ځل باندې امریکایانو د بمونو مور استعمال کړه چې د بعضې امراضو بېلګې موجودې دي چې په سوی تغذیې برخه کې ډېر واقعیات رامنځته شوي دي. همدا ډول هغه WD چې ورته واټر ډیریا دغسې پېښې رامنځته شوي دي. همدا ډول د سینه بغل او نورې پېښې رامنځته شوې دي د بم د وجې. نو موږ فی الحال په دې ساحه باندې دغه 2 کاله کېږي چې بعضې ډېر موسسات موږ ته جلب کړي دي، خصوصا موبایل ټیمونه په دې ځمکو کې موظف کړي دي. یو شمېر نورو مسؤلینو او ځایي خلکو په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې ډنګ شوي کورونه ورته جوړ کړي ترڅو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. اسلامي اماراتو دغه چې کوم دي مؤسسات نه خبرې وکړو، دغه مرسته را سره او دغه وطن جوړ کړه او ډېر خراب و.
موږ ستاسو د مربوطه مقاماتو ټول نه دا غوښتنه کوو چې د خلکو سره کومک وکړو لازم ماسي ورته راتاو کړه تر څو دغه خلک بیرته خپلو کورونو له راشي. بل لور ته د ننګرهار مرستیال والي مولوي سعید احمد بنوري د اچین ولسوالۍ د شډل بازار په جامع جماعت کې د جمعې مبارکې خطبې پر مهال د شینوارو زون اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې امارت اسلامي ټولو ولسونو ته پاملرنه لري او د ستونزو په حل کې به په تدریجي ډول کار وکړي. نوموړي وویل چې هر ډول فساد ختم شوی او له ولسونو یې غوښتنه وکړه که په کومه برخه کې فساد ویني په مخنیوي کې د مسؤلینو سره ګډې هڅې ترسره کړي. د ننګرهار مرستیال والي وویل چې مسؤلین د شینوارو له قربانیو خبر دي او د هیواد نورو سیمو ترڅنګ به دوی ته هم لازمه پاملرنه وکړي. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد له سیمې خلکو غوښتل چې د ځنګلونو او طبي زیرمو څخه ساتنه وکړي ځکه ونې او بوټي د انساني ژوند په پرمختګ کې مهم رول لري. همداراز دوی ته د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د شته ستونزو په حل کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. قومي مشر اسفندیار له ننګرهار مرستیال والي او ورسره مسؤلینو مننه وکړه چې د دوی پوښتنه وکړه. نو موړي مسؤلینو ته نظام سره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ او د دې ولایت د مسؤلینو د ښو کړنو قدرداني وکړه.